بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: وللتعدية نحو فرحته ومنه فسقته، وللسلب نحو جلدته وقردته، وبمعنى فعل نحو زلته وزيلته. مصنف رحمه الله د باب تفعیل خاصیت ذکر کول، نو دا بل خاصه د باب تفعیل دا چې هغې ته څه وایي؟ تعدیت وایي. دا په باب تفعیل کې مستعملیږي. نو تعدیت همغه معنی ده چې کوم موږ په باب افعال کې وکړه، چې هغه څه ده؟ تعدیت تجاوز کولو ته وایي. او دا په دوه قسمه ده، تعدیت عامه او تعدیت خاصه. مخکې موږ د هغې ذکر وکړو. تعدیت عامه هغې ته وایي هر هغه فعل چې په هر هغه فعل کې دا راځي چې هغه متعدي وي. دا مخکې موږ خبره وکړه، یعنې تجاوز الفعل عن الفاعل ووقوعه على المفعول. تجاوز کول د فاعل له چا نه؟ د فعل د فاعل نه، او د واقع کېدل په چا باندې؟ په مفعول باندې. او دا په هر فعل متعدي کې راځي. او بل تعدیت خاصه ده، د هغې دوه مختصرې معناګانې مونږ وکړې چې یو متضمن کېدل د باب تفعیل دي، معنا د جعل لره، یعنې د جعل یجعلو دا معنا په هغې کې راشي، او دا فعل به هغې له څه شي؟ متضمن شي. نو د هغې فعل معنا به څه وي؟ د هغه فعل معنا به خپله دا نه وي، خو لیکن دا معنا به څه په طرف کې به یې نیولي. تضمن دې ته وایي چې دغه معنا خپله نه وي، خو لیکن دا معنا به پکې څه وي؟ ضمناً به پکې مرادي، تضمني شکل سره به پکې دا معنا پرته وي. نو دغې ته وایي متضمن کېدل. دغې ته څه وایي؟ دې ته متضمن کېدل وایي. نو موږ دوه معنی دلته د چا وکړې؟ مختصرې معنی د تعدیت خاصه یې وکړې. او بله معنی وکړه، یو معنی دغه شوه، بله معنی وکړه چې ګرځېدل د فاعل دي. د ګرځېدل د فاعل د اصل فعل دي، مفعول د پاره د باب تفعیل په لفظ کې، او مفعول د پاره د جعله په معنا کې، ځکه چې دا متضمن شوی د چا لره؟ معنا د جعله لره. نو دا تعدیت معنا څه شوه؟ بعینه همغه معنا شوه، خو د باب افعال په ځای باندې څه ولګوه؟ ټکی د باب تفعیل ولګوه. باب تفعیل ولګوه. په دې باب افعال کې موږ د دې وضاحت کړی. دلته مثال ذکر کوي مصنف: فرحته ومنه فسقته. فرحته، فرح يفرح تفریحا. تفریح دا خوشحالی ته وایي. نو فرحتو کې دا تا چې کومه ده، دا تو دا فاعل دی، او مجرد د دې فرح او فرحة راځي، دا مصادر دي، مشتق منه دا اصل فعل دی. او فرحتو معنی به دلته دا وکړي چې صیرته فرحا، او د دې مخکې داسې معنی وکړه ای صیرته ذا فرح، دا کس مې څه کو؟ د خوشحالۍ والا وګرځو. نو څوک چې صاحب د خوشحالۍ شي نو هغې ته څه وایي؟ فرحون وایي. فرحون هغې ته ویلی کېږي. نو اسانه معنی شو ده. او که چېرې داسې وکړي چې دا د جعله په معنی باندې واخلي، نو بیا په دې کې د جعل معنی پرته وي، نو بیا به معنی داسې کې چې جعلته فرحا، دا کس مې څه وکړو؟ خوشحاله مې وګرځو. ومنه فسقته، بعضې د خاصیاتو د باب تفعیل نه هغه نسبت دی. دلته مثال ذکر کړی دی، خو دې ته خاصیت د نسبت وایي. فسقته دا مثال ذکر کړی دی، دې ته خاصیت څه وایي؟ د نسبت وایي. د نسبت معنی دا ده چې نسبت کول د فاعل د باب تفعیل دی، مفعول خپل ته د مشتق منه د اصل فعل. یعنې مطلب څه دی؟ دې باندې ځان پوهه کړه. یعنې دا فاعل چې دی راپاسېږي، دا ولګي، او د خپل مفعول ته نسبت د مشتق منه د اصل فعل وکړي. نو دا یو معنی شوه. نو فسق یفسق تفسیقا، دا باب تفعیل شو. نو مجرد د دې څه دي؟ فسق یفسق فسق. فسق د دې مصدر دی، فسوق فسوق هم د دې نه مصدر راغلی دی. نو دا فسقته کې دا هو دا مفعول به دی، نو دا فاعل ولګېده چې دا تو دی، دا ضمیر د تو دا فاعل دی، دا راولګېدو، او د مفعول ته څوک چې دا هو دی، دې ته فسق او یا فسوق دا ورته منصوب که چې دا مشتق منه دا اصل فعل دی یا مصدر دی. نو دلته څه شو؟ دا کارو شو. یو خو دا خبره شو، بل د دې خبره الټه وکړه، دا خبره الټه که، او داسې ووایه چې نسبت کول د فاعل د باب تفعیل دی د مفعول خپل مشتق منه د اصل فعل نه.
دینه مخکې د څه وکړو، دا مشتق منه د مفعول ته منسوب کو، او دلته د په دې ځای کې څه وکړو، دا مفعول د مشتق منه ته څه منسوب کو، دا مخکې د مشتق منه مفعول ته منسوب کو، او دلته د مفعول مشتق منه ته منسوب کو. نو څه وشو؟ رجع یو ځای ته راله، رجع یو ځای ته راله. نو بیا به معنی داسې کې چې نسبته الی الفسق، نسبت مې وکړو هغه کس چاته، دغه کس فسق ته مې نسبت وکړو، دغه نسبت مې فسق ته وکړو، نو دا معنی دې وکړه. نو بیا هم دغه معنی شوه چې هغه څه شو، هغه کس فاسق شو. نو که دواړه طرف ته کې نو یو معنی راځي، رجع یو ځای ته راځي. وللسلب نحو جلدته وقردته، او دا راځي د سلب لپاره، کله راځي د سلب لپاره. دا بل خاصیت د باب تفعیل دا سلب دی، چې دا باب تفعیل مستعملیږي د سلب لپاره. سلب یو شی نفي کول، زایله کول ته وایي. که مخکې مونږ ویلي که نه چې قضیه سالبه ته مناطقه وایي، منطقیان ورته څه وایي؟ قضیه سالبه ورته وایي. د دې معنی دا ده چې زایله کول د فاعل دی د باب تفعیل، د مفعول خپل نه مشتق منه د اصل فعل. زایله کول چا دی؟ د فاعل دی د باب تفعیل، د مفعول خپل نه مشتق منه د اصل فعل. او دلته دو مثالونه د دې ذکر کړی دی. وبالمثال يتضح المقال، په مثال باندې خبره واضح کیږي. اولنی مثال ذکر کړی دی جلدت البعیره، جلدت البعیره، جلدت څه دی؟ باب تفعیل دی. جلد یجلد تجلیدا، نو جلدت کې دا تو دا فاعل دی، البعیر دا مفعول به دی، او مشتق منه دا اصل فعل څه دی؟ جلد دی. جلد څه ته وایي؟ سرمنې ته وایي، جلد سرمنې ته وایي. نو موږ معنی داسې وکړه چې سلب دې ته وایي زایله کول د فاعل دی د باب تفعیل، د مفعول خپل نه مشتق منه د اصل فعل. دلته اوس تاسو وپېژندو، تا فاعل وپېژندو، تا فاعل وپېژندو چې دا تو دی، مفعول دی وپېژندو چې دا مفعول به البعیر دی، مشتق منه د اصل فعل ته وپېژندو چې څه دی؟ دا جلد دی. مشتق منه د اصل فعل هغه هم ته وپېژندو چې دا جلد دی. نو معنی داسې وکړه جلدت البعیره به داسې معنی کې چې ازلت الجلد عن البعیر، د اوښ نه مې سرمن څه وکړه؟ د اوښ نه مې سرمن ویسته، د اوښ نه مې سرمن ویسته. وقردته، وقردته، بل مثال دلته څه ذکر کوي؟ بل مثال د دې ذکر کوي قرد یقرد تقرید، دا باب تفعیل دی. او قراد، قراد څه ته وایي؟ قراد هغه کونی ته وایي، هغه حشره ده چې هغه د غواګانو د سیزونو پسې د بعیر او اوښانو پسې نښتي او ترې نه را جدا کېږي، نو هغې ته څه وایي؟ قراد وایي، قراد. نو معنی دلته څه ده؟ معنی به دلته داسې وکړي، دلته هم دغه معنی ده چې څه کول دي؟ زایله کول د فاعل دي د باب تفعیل، زایله کول د فاعل د باب تفعیل دي، مفعول خپل نه مشتق منه د اصل فعل. نو دلته هم داسې وکړه قردته یعنی ازلت القراد عن البعیر، د اوښ نه مې څه کو؟ هغه حشره مې ترې رالرې کړه چې هغه قراد دی. وبمعنى فعل، او دا باب تفعیل مستعملیږي په معنی د چا کې؟ دا بله خاصه ده د باب تفعیل په معنی د فعله باندې خاصیت، او دا خاصیت چې کوم دی دې ته څه وایي؟ دې ته موافقت وایي. دا بار بار راځي. خاصیت د موافقت دې ته وایي که نه چې مستعملېدل د باب تفعیل دي په معنی د مجردو باندې. مستعملېدل د چا دي؟ د باب تفعیل دي په معنی د مجردو باندې. یعنې مجردو کې چې کومه معنی ده نو هغې دلته په مزیدو کې هم ده. نزلته وزیلته، دا مثالونه دي. زیل یزیل تزییل، زال یزالو، دا څه دی؟ مجرد دی. په سمعه باب باندې قیاس دی، سمعه یسمعو باندې. نو زایله کول څه دي؟ د دې څه مطلب دی؟ مطلب زایله کولو ته وایي که نه؟ زیل یزیل تسجیل زایله کولو ته وایي. نو دلته چې کومه معنی ده نو هغې څه د هغې په مجردو کې هم ده، کومه معنی چې په مجردو کې ده نو هغې دلته په مزیدو کې هم ده. نو دې ته خاصیت د موافقت وایي، خاصیت د موافقت دې ته وایي. نو
دا دې ځای پورې دا درس ختم شو. وفاعله او دې ځای نه وروسته مصنف رحم الله خاصیت د باب مفاعلې ذکر کوي، هغه به پر روان درس کې وایو. هذا وصلی الله علی نبینا محمد.